السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو د نن ټاپک د سموجل کریم باره کښې دی. دوستانو کله چې مو په خوله کښې دغه سپین رنګه دانې پیدا سي یا مو خوله یا ورۍ خرابه سي نو بیا نه ګرم نه یخ شی خوړلی سي، ډېر تکلیف یې. دوستانو د دغه مریضۍ لپاره سوجل کریم استعمال کړئ. طریقه یې دا ده: سهار، غرمه، ماخستن پر ګوته باندې به لږ راتوی کړئ. په خوله کې چې کوم ځای خراب دی یا هغه سپین رنګه دانې پر هغه ځای باندې بیا ولګوئ. نیم ساعت به بیا خوراک او اوبه نه پسې څښئ، ولې که خوراک وکړئ یا اوبه وڅښئ هغه دوایي له منځه ځي. کوشش وکړئ د خوب په وخت کښې په خوله کښې واچوئ دا دوایي، که نسته هم لاړه سي هېڅ تاوان نه کوي. انشاءالله په 2 ورځو کښې به مو د خولې خرابوالی جوړ سي. دوستانو خدای پاک دې وکړي چې دا لنډه ویډیو به ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي. د ټولو دوستانو څخه درخواست دی چې سلام فارمیسي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ له نورو دوستانو سره.